أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خبر شروع په باره ده خاصه اخلاقو کې رسول الله فرمای چې درس او شپته خو نه دي چې کله صحیح څه بچای کې موجود شي داخله بزمن الله جنت لګوش او موږ تاسو باندې ډیر مشفق او زیات مشفق هغه د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې د څه طریقې موږ له خدای دا چې پای کې زموږ د دنیا او د قبر او د آخرت د ټولو کامیابی دا چې قران او سنت لا ترغیب او د الله رسول سره رابطه. ابو بکر دا خبره کړې و رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله د دې خوینه بچي سما کې موجوده کې بنئ. حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورکړي چې او تا کې دا ټولي موجود دي. دلیل به دې باندې شي د مسلمانانو دویم مشر په دنیا کې د جنت زیره چې ورکړي شوی دی او د رسول الله څخه اولنې خلیفہ سیدنا ابو بکر دغه نور سبه عمر بن الخطاب عثمان علي و غیره دي ټول کې دانه کې موجود دي ځکه زمونږ الله دې نبی اختیار ورکړي وو. سپاږی کې ویل شو د ترغیب باندې بیان به یو بل خبره کیږي غدا چې کله یو سړي تاسو سره احسان وکړي نو ته دغه بدله الله ورخلاص کا. رسول الله فرمایي یو سړي تعالی هدیه راوړه تحفه درکړه نو کوشش دا وکړه چې دغه نړۍ اعلی او قیمتي تحفه ورکړي او کاغنی دغه مثل کمیسن معنی شو ورکړي ناس تشکریه وکړه چې لکه دې صاحب دا موږ لراوړې دا والله دې اجر ورکی په نفس دې ذکر باندې داغه دا بدلو د حق ول پرش زګ دین د اسلام د عدل دین دی د انصاف دین دی انصاف او عدل لا دی شي اق انسان لسره دا بدلو ور پوره کی نو بده کې بر سلف صالحینو باج واقعات موږ تاسو بیان کو په دې طریقه باندې رسول الله د بعض احادیثونه چې کله یو سړی د چا سره احسان وکي او غل صحابه او غیره ورولېږي به دل کوم عمل پکار دی چې دغه سره وش کومه طریقه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو خپل به دې عمل سره دې انسان ترغیب او شوق راځي. د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي هغه د عائشه بینه د رسول الله بیبیوه او د امت مسلمه مور زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره زیات مینه و. عمرو بن العاص فرمایي چې ورسمه د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تعالی په دې ټول انسانانو کې څوک ډېر محترم دی؟ وی عائشه وی به څوک پلاری وی به څوک عمر وی به څوک ابو عثمان علي وی اخري څه چپ پاتې شو چې اسنه سبا ګټه روسه پاتې نشم. نو دغه عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی شو هغه هدیه قبل ولا ويثيب عليها او به باغی باندې بدله ورکوله. څه مطلب یو په هغه درې سو شپې ته خوونه کې دا خو دې چې سره تعالی هدیه درکې هغه قبول کا او کله چې دی واقعسته او قبول دې کړه نو بیا به بهترین عوض اغله ورکړي که بهترین نه نو به خیر ده کته او کدی وسم نه به نفس په خپل باندې تذکرہ وکا. لیکن دا هدیه قبل اوله درس مجمل د تشریح دا چې رسول الله له بعض خلکو کفارونه هدیه قبول کړي دا او بعض خلکو نه نجاشی فاشانه قبول کړه. سليمان عليه السلام د یو بل څنګه قبول نه کړه غیرت کړه دي کې تطبیق دار تقریبا یو اتلس احادیث د رسول الله په دې موضوع کې شته چې کله یو سړی کافر دی او حربي دی نو مسلمانانو سره بجګړه کې او ډګر کې واقع دی د دې انسان هدیه قبل ول به اسلام موږ لدا وایي چې دا بنا اخلي دا ناروا ده ځکه هدیه قبل ول دا د محبت علامه ده او د انسانانو سره د اسلام د خوانه موږ لدا ځین سازیره کولای کیږي چې مقابله وکړ ده جګړه او دښمنی او عناد. لیکن که چیرته یو سړی کافر دی او حربي نه دی لکه په تور مثال د سکان اندوان و غیره او د تر شی هدیه درکې حلال اسلام به موږ له دا وشي قبول کا
نو حدیث کې راځي رسول الله به هدیه قبول کړو به په هغه باندې بدلا ورکول نو کله چې انسان هدیه واخلي او دې په مقابل کې به ایسا غبر انسان لا عوض او بدلا ورکړي چې انسان مزمن الله جنت لبوزي ځکه جنت خپل شرایط او اصول لري. ربيعه بنت معوذ نقل له یو ورځ زده معوذ ولې ګلم رسول الله نه چې یو لوک اسما سره پای کې څه لندې کچوري او د پاسه ور باندې تراوا بادرنګ د الله نبی چې هغه دې تریو بادرنګ سره ډېر مینا و وکړه چې داغه خو وراله منه داغه خو کې یو شی او چې هغه بحرین نه چا ورته وړه و د خپل د ما چې ورته کوم هدیه ورکړه فملأ رسول الله د خپل لسره ډک من هدا غینا او به مال راکړه صلی الله علیه وسلم. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې موږ له داسې انسان جوړ کړ چې ګوره دغه زنانه د وې دي د رسول الله خواله څه کجوري راوړي دی او پاګې باندې څه تری دي بادرنګ دي د الله نبی د زنانو د مشوم نه سره ونه لګل بلکې هغه چې د بحرین نه کومه میوه غیره شهر هغه نو اغه نه لاس دکې او دې په دې لوکي کې خود جدا ځان سره وېسه څه مطلب ستاسو د خو کې غونډې دي او هغه وړه مشوم راولېګل ستاسو خپل څه ترکاری راولېګل څه میوه راولېګل نو ته کوشش دا وکړه چې دغه نه دا قبول کی او به دغه په کاسه کې یا په لوکي کې د چو شی ستاسو خو نه ورکړي چې ایسا غور باندې خوشاله شي. د تعلیم د رسول الله دی دلیل به دې معنی چې دین د اسلام هغه د ورکړې دین دی دین د اسلام بدني چې لګراکا انبیاء علیهم السلام چې راغلي هغه د ورکړې والا و یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا خبر وکي چې نشته حقدار د بندګۍ واخلې دا توحید دا ځان سره روان کړي. یو بل روایت کې راځي موسی ابن رباح فرمایي سمعت مورد لدي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمایي چې ان الحدي رزق دا حدي الله د خوانه رزق دی فمن اهدي له شيء وشاله شی په هدیه کې راوړل شو هغه قبول کی او غره دی دغه نه به ورکی رد کوي ما ورسره برشه اگر کوم امر غنی شی ولې نه دا د الله د خوانه تعالی رزق دی درکړی شوی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي چې یو مال تعالی چادر کې او تا د استرګ وراړول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په دې جیب کې به تور مثال مال دی او تر خپل سترګې الته بندې کړې نه دي چې دا به وسنګ راخلم د خپل جیب کې بهش استعمالګر دی مؤمن او تر ویل زمره خو د عمل قبول کو هغه حلال مالو نو رسول الله فرمایي چې ته دته واخلا وجدا چې دا خپل سترګې زلته بندې کړې نه وي هغه تاسو رب دې باندې مینه محبت زیاتې رسول الله فرمایي دا الله رزق دی اخلي وي خو به ته غره ورکا. او بل حدیث کې راځي سعید ابو معشر فرمایي چې ما د سعید نو ریدلی دی هغه روایت پیش کړه بهر علی صاحب نه رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړئ فإن الهدیه دا هدیه چدا ودا د انسان د سینې هغه کینه او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی دی نه غنی یو غونډې لجارت هدیه بلې غونډې د پاره و ان کان اگر ک د دې ګړه د خو د هغه اډوګو په دې منځ کې شکم دغه د خو په اخر کې دا کوم اډو کې دغه منځ کې د معمولی غونې غوکه ول نه دی چې تعالی راولې ګرځنده دا به عقل ورکړي بینه چې مړ دین لا څه ضرورت دی چې دا یو پټه غوکه رسمه خو راولې ګل او درشه معمولی یو مړه دراولې ګل او دوه درې کجوري دراولې ګل یو 100 روپۍ مان راکړي دې څه ضرورت دی کنه کوي به خو ډیر راکنه رسول الله فرمایي دا حدیث والا قانون درې کتا سره د چا کینی او هغه د هدیه ورولې ګل هغه کینه د سره ختمي کی دغه خبره بینه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بعد دغه نه وسمنګ الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې دا جنت د داخله دی یو بهترین عمل. یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولېږي فإن الهدي دا هدیه شدا تو صاحب معنا ختمي د زړه کینه او غصه یو سړی دی او تاسو ډېر سخت ورانه ده کینه کې راغلي د اراده د مقابله لري د الله نبی فرمایي ک علاج ده چې څه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې هدیه لګلو به ایسه هغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي د څومره مشفق نبی دی او تاسو دې وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی دا خبره دي خلکو غلطه لږه دا ګورړې د نفرت دین دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشروا خلق الذين ورکه نفرت کې مراولې لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې منی نه ایسه دشمنان دا وایي دا خو د نفرت دین دی دا خو د بغیرتی دین دی
او د کې شرط سره مینه موجوده نه ده او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیر بینون کې کتاب المحبه محبت خلک د اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلک د اسلام نزد کوي او به د ټول انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټول دنیا له اخلاق خودلې دي تربیت خودلې دي په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علي شه فرمایي وتحاد تاسو یو بل هدیه ورکړي تحابن مين بم دی بل سره پیدا شي او به ویلې جګړې مکوې فتباغو کې نه دی بل سره به سکینه به پیدا کوي هم مولي خبره باندې ورانه جوړوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایي په ورځ قیامت الله په نسبت باندې بدترین انسان هغه چې په مولي خبرو باندې چنګيږي همیشه موږ تاسو پښتنو په اصطلاح باندې بې دی بې چمداګوته وروړي بسندې کې 12 بجې هیڅ ځای خپکی د الله نبی فرمایي په دې باندې کینی پیدا کیږي په ځای دې باندې چې ته بې کېږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو راولېګا هیڅ صبر جانب مقابله سره مینه پیدا شي یو بل حدیث کې د امر د عائشہ بین نقل له رسول الله فرمایي چې تحاد تاسو هدیه یو بل لور کې نشته مینه هم پیدا شي بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بیبیره هغه فرمایي و اني زشم هدیه ورکوم علی صلاه بدری طریقو باندې یو هدیه بدله ده موږ دا خو نه غواړو چې سره په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدیه ورکړو شنو کوشش دا وکړو چې داغه نه بهتر ورکا ځکه دا بدله ده وهدیه او بدله شي هدیه ده اريد بها وجه الله چې باغې باندې رب العالمین دا مختلف کې دي شي د الله لپاره ورکړه نه پاره کې چرته بدله قبول کیږي او نه به مننه او نه تشکر عائشہ رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چاله هدیه ورولې غل به ته طلب هم نه کو چې موږ له دعا وغواړه لکه اوس موږ اکثر ملګری دا وایي چې لکه دغه شی ځان سره ولا دعا کوه صاحبہ عائشہ رضی الله عنها غیبه دام نه کو اسنه چې د الله مال پای وس کې ونه ګرځي او هدیه د څه هدیه ده چې زه په غیبه بچ کول اراده کوم وېزه دا خو کنه کړم چې ما بارک ویلې شي مګر دا خبره چې خیره یره دا پلان سره خډیر بخیل لې من حدیث له ورلې کو دې موږ نه لګی نه حتی تر دې پوري بکر ابن عبد الله فرمایي سمعته ما اريد دې واحد ابن منبهنا وترك المكافات من التثفيف چې کله شړې تعالی هدیه راولېږي او تاسو ته هدیه ورنکړه اگر کدا ذکر ولې نه وي تا ګور نقصان وکي هغه سره څومره مینه محبت کار کوي او ته هغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ شی نشو ورکولې یو تذکرہ خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دغه کلمه استعمال کړه جزاکم الله په دې کلمه باندې تا دا ټول بدلا ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړی دی دا ورونه نقل دی هغه عائشہ رضی الله عنها نقل کوي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ومن هغه څوک چې هغه هدیه یا نیکی ورکړې شو بدله دی ورکی ومن لم يستطيع څو شي دی بدله طاقت نه لري به دغه تذکره وکي فمن ذکره فقد شکره چا چې د تذکره وکړه دا شکر وېسو او چا چې ځان مور کې په هغه څه باندې شغه اصل کړي نو د دې شي لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړي نو د خلکو له دا و چې لکه زده شي عمل کوون کې د شي هدي خلکو له ورکوم او دا کوم د شي لکه د دروغ جامې چې د شړي اغوستي او خلکو له وجه داس مخبل ده دلیل به دې باندې چې کوم کار دې کړي هغه راوړاندې کېږي دا د يهودو صفات دي چې کار نه کړي هغه خلکو نه طلب کوي چې تاسو زما تشکر ومننه وملای دا به قطاده نقل لې وېد نجاشي پاشه وفد راغی د رسول الله خواله قام د الله نبی او چې د دې ملګری په خپل خدمت کو ګور امیر المؤمنین دی امیر المسلمین دی امیر الانبیاء دی امیر المتقین دی په ټول انسانانو کې بهترین انسان زموږ محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشي پاشه ملمانه راغلی دی وفد او د په خپل خدمت لولاړ دی ودریدو صاحب خو پرېدا وفقلنا من ورته ویلې یا رسول الله طریق خلق له بدل ورکې استعمالګری موږ موجود د خدمت باید موږ وکړو نو قال الله نبی ویلې انهم كانوا لاصحابنا مكرمين ودا چې اوس ما د ملګرو ډېر عزت کوونکې و چې کله ما جعفر صاحب ورولېګل حبش ولا دین جاشي پاچا دغه ډېر خدمتونه کړې زب څنګه دوی خدمت کوم چې سره زما ملګرو خدمت کوي څه مطلب ستا ملګری به وځي کې او څه خلک دغه اکرام کوي او د اعزاز کوي چې کله دغه ملګری ستا خواله له څه خدمت به کوي چې په خپل به دغه خدمت لا ودرېږي وجه دار چې دغه بدل را د سفینه نقل له دا چې ما د رسول الله نور دي هغه به ویلې تهادو هدیه ورکې ودا چې دا محبت دشند کوي او دا کینی د منځوړي انس بن مالک هم دغه خبره کړې ده
چې رسول الله فرمایي هدیه یو بل ورکه فإن الهديه دا هدیه ورکوله لګیو کې چې ودا د انسان د زړه کې نه ختمي او د قشمینه پیدا کوي یو معمولغه نشه دی ورنه خو لیکن دا ته والا حدیث کې راځي الله نبی له شافعي پیش کړو ایسه به واقصو به بچګله سره د غیسن لاړو خپل به دغنو نه به بل چا لسه حاجه کې د مجاهد نقل دغه شریح د انسانو دا شریح د علي سي ملګری دی ابو المقدام الكوفي اکثر غزواتو کې د برخه خاصه ثقه تابعی دی سجستان کې دا وفات دی د عبید الله ابن بکر سره تقریبا سنه 80 کې ودا شریح د انسانو اذا اهديت له هديه چې چا بدله هدیه راولېګنه لم يرد الطبقه و اغلو کې نو واپس کول ده الا وعليه شيء مگر باقي باندې د پاسه د خانه خامخ یو شي کې خودل کېدو چې لکه څنګه دي ګوندونو موږ دا شعر کړی څنګه موږ شي خالي ولېګو درو شریح عمل زموږ سره سلف دي دا ابو علي البيروتي فرمایي یو ورځ ابراهيم ابن ادهم له هدیه وړاندې کړې شو دا سره هیڅ شم نو چا ورته هدیه پیښ کړې شو به هدیه والا یو لوکي کې وجه شاخ وکړه چې شاور سره نو اخر د خپل چپنه وا وېدم د سراويست او فجعله في الطبق ويس بدلوکي کې خدا وبعثبه اليه او وی ویل چې دا هدیه چا مال نه دا مقص لري دا برته ورکا خپل چپنه ورکړې قیمتي یو خدای قیمتي چپنه او بل خو معمولی نشي چې هغه د په دلوکي کرا لګل کېږي چې هغه ترکاری دا یا هغه میوه ده پاغي باندې په چپن باندې په منونو دغه هدايا او دغه شینه بکیږي خو لیکن دا عوض ور خلاصو چې خیر دا ورکړي شو چې دا سړی خالص نه نشي بلکې دا ورکول پکار دی د دې وجنه د عبدالرحمن بن عبد الله نه نقل له وېد اقبل سعيد بن العاص يوما دي خبر لك توجه کوي څومره د اسلام د مینه محبت دین دی و سعيد بن العاص دی ورځ روانو جمعه لا اکی واځ روانو په لار باندې فقام اليه رجل من قريش د قريش ملګری وسره بدلانه کې روان شو فمشى عن يمينه دي کی طرف له روانو فلما بلغ شكل د دوړ ورشه د سعيد سم کورلا نو التفت اليه سعيد ورته مخرا واړو فقال يا ما حاجتك صاحب څه حاجت دي زید جمعه نه کول روانه مته ما په کی طرف باندې روان وځ ماستر څه حاجت دي څه کار دي نو قال وی دې سړي ورته وی لا حاجت لي زما تاسو سره هیڅ حاجت نشته ما ته ولې دي چې جمعه نه واځ روان نو استاد اکرام او د اعزاز لپاره زم سره روان شوم چې زما ملګری ولي واجی پرې زید دا بدله پورا کما فقال سعيد وسعيد خپل غلامانو له ویلې ما زلنا عندك زمنګ د بار استاو سره بدیږي چې شي تیار پروت دی قال غورته 30000 تقریبا 10000 روپۍ دي 10000 روپۍ نو قال د خپل غلام له ویلې ادفعها الیه وداس ما دي ملګری لا ورکا د ما اکرام کړي چې د زمنګ د جمعات نظم د کور سره زما د اکرام د پاره راغلي دي زره دي بدله ورکوم د 10000 روپۍ در بده جيب کې کړه چې اکرام شي اسه کې سره سره د مینه محبت لګوري موږ ته شکر ته خو لرو چې په یوځای کې څنګه دویم کسره مخامخ شو هیڅ زم راکې چې لکه دا ول راغی دا بوزمنه سمره ډوړې دلته خوري او حالانکه هغه خپل قسمت بشر راغلی دی له ویلې شه د اهل سنت والجماعت مشرانو دی له ویلې شه د اهل سنت والجماعت والا ابراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز هغه فرمای وی خرجت لابي وی ما د پلار لا راوي سره ورځه جایزه نو مال امر وکړي چې دا خاص خلکو لور کو اهل بیت ولا وی سما دا کار وکي به ویل چې لکه څوک پاتې شو چې زمونږ دماغونه پاتې شوی لکه به تور مثال مشر د کشر لوی چې زمونږ بری خپلوانو کې څومره ملګری دا ټول دعوت کوي به په یو ملګری باندې आवाज وکړي چې لکه پلانیا ته سوچو که څوک پاتې نه زمونږ بری ملګرو کې قلت ما ورته الله نه قال ویلې او بالکل سیدا ته خو وای چې نه بلکې یو سړی چې هغه ورځ ما سره مخامخ شو په لار کې کومه باندې یو کړته سلام ویلې دی نو چې کوم وخت هغه سلام پتا باندې ویلې دی وې په ما باندې ویلې دی دا خبره تا مال کړې ده او هو هغه د پاره ما لس اشرف ور ولېګا ګور صرف د خپلوان له د خپل زکات یا د قشن هدايا و غیره لګل دی بچی له ویل چې لکه څوک پاتې لري که پاتې نسبت پرې ملګرو کې یو کس پاتې هغه څوک وی ورسته ویل ز په لار باندې روانه مزمه یو سړیو په دلاره تیرې دوه ما باندې سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او هو وې د ما سره ډېر لوی احسان کړی دی ته د لس دنانی راواله او اغله ورکا دله ویل چې د سلام بدلا دله ویل چې د جنت داخله دوه پر اسباب د جنت په شوشنی چې موږ لا اله الا الله ولا خیر جنت لبوزو
دین د اسلام دغه خوینه زمنګ نه غواړي رسول الله دا موږ له بغوته کړی دي کدا خوینه د شمینه محبت د مؤمنانو په مابین کې تاسو سره موجوده شو تاسو ګوره د جنت والا یو کدا خوینه درکې موجود نه کار ګوره به خرابېږي سړی به بل طرف روانيږي د محمد بن سمنه نقل له و ابو عينه بن محلب ورجل وته مروان بن الحكم ور بس روان شو هغه مخ روان دي و په دې وخت کې د سره کوزه اوبوي فلما فرغا وی شکل هغه فارغ شو خپل او دسنا وی کاته شګوري او سړی د خپل ولاړ دی نو قال ورته چې ما حاجت وسکار دي چې ما خپل تني ولاړ دی قال دا فرمای جئتک بكوز من ماء ما طالب کوزه اوبر او زه پوینم چې تاسو سره لوټه ده تا چې کله په تور مثال ضرورت پر کول د پاره بار لاړی او دلته یو د سودي زیر پر راتلی وبنوي نو ما په ځړ کې دا ول چې دا صاحب را روان دي دغه مخره دا لوټه ورته ډاکا خو چې کله د خپل رالم ته خپل د کور نه لوټه راخصه وا بل می اس غرض نو قال غورته سبحان الله پاک د الله رب عزت هر قسمه نقصان نه دا تاسو مرز ما اکرام وکي فامر له ب300 جريب و 300 جريب اسمکا د ورته ولي کله چې داس مار خوانه تعالی هدیه شو 300 جريب اسمکا عمر صلی الله په خبر کې اسمکا الله هغه ټول هدیه کړه صدقه کړه نبی کریم علیه السلام د عائشہ رضی الله عنها خپل راغه ورته چې هغه ګډه لالو شي صفات ده وی ویل یا رسول الله ټول خدمت یو لاس پاتې دی وی ټول موږ لا پاتې بلکې دا یو چې رام لا پاتې نه ځکه دا موږ خورو نبی کریم علیه السلام ضرورت پورا کول لتلو عبد الله ابن عباس وړي کې بچو هغه لوټه واخه سالته کې خدا وی چې کله بار وو د خلکو نه پوښتنه وکړي د کور والا نه چې دا کار چاو کې ابن عباس ډېر د خیر دعا وکړي یا الله وی دل په قران او سنت کې مهارت ورکا د دې وجه ابن عباس به خلکو ترجمان القرآن د قرآن ترجمان نو نن درس کې من او تاسو بدري سو شپته خوینه کې دغه خو ویلې چې وسړې زمنګ سره کومک وکي کاغه د مال وی کاغه د سلام وی کاغه د احسان وی کاغه د لار د ملګرتوبي کاغه د عبادت رسول وی کاغه ارخ خپل ولی ولې نه نو موږ له پکار دا چې داغه په مقابل کې موږ داغه نه زیات ورکو یا داغه سره برابر ورکو کاغه نه نفس په خپل باندې یاد کو چې پلاني سړي ماستر احسان کړي الله دې ورته بدلا ورکي نو په دې خو باندې الله رب العزت موږ تاسو جنت لبه موږ داخلي او کدا خو نه شرط موږ کې موجود نشي ګوره به جنت داخلي ډېر ګران دي رب العالمین موږ تاسو توفیق دې خو نه راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه